السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته درښیم چې تاسو څرنګه دغه یو کوډ چې کوم ده هغه تاسو استعمال کړئ او د خپل موبایل ټول معلومات حاصل کړئ. معلومات څه دي؟ معلومات به تاسو هغه ټول معلومات کوم چې تاسو موبایل اول اخیستی ده تر نن پورې به تاسو د وای فای د میسجانو د بیټرۍ د موبایل معلومات هغه ټول به زه در وښیم څرنګه تاسو معلومولی شئ. دغه کوم سیټینګ چې دغه تاسو ته په د موبایل کوم سیټینګ چې وي، کوم چې په اول په موبایل کې سیټینګ وي، په حالته په هغه جي کې نه راځي. دغه سیټینګ په دغه یو کوډ باندې راځي او هغه کوډ به زه تاسو در وښیم تاسو څنګه دغه کوډ په خپل موبایل کې ووهئ او هغه ټول معلومات تاسو ترلاسه کولی شئ. نو ویډیو تر پای وګورئ، انشاءالله تاسو به هم یو نوی شی زده کوئ او فایده به هم کیدای شي ځینې واخلئ. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته ډېر ضرور شی درښیم. هغه ضرور شی دا څرنګه موږ د خپل موبایل معلومات حاصل کړو، که هغه د بیټرۍ معلومات وي او که هغه د ټلیفون معلومات وي. د هغه لپاره به موږ دلته ځو خپل ټلیفون ته، یعنې فون ته، او دلته به موږ یو کوډ ووهو. صحیح ده؟ هغه کوډ چې ده هغه کوډ تاسو دلته وګورئ چې بیا داسې نه وي چې تاسو یې غلط ووهئ، لا بیا مثال کار نه کړي. د دغه لپاره به تاسو ووهئ سټار زینا سټار ایش داسې مو ووهل. د هغه بعد به کلیک کوئ 4 6 4 3 6 څلور شپږ درې شپږ. صحیح ده؟ اوس به څه کوئ؟ اوس به ووهئ سټار زینا یعنې سټار ایش خو دا نسو سم. صحیح ده؟ که سم سوی وای پخپله به هغه اپشنز کوم ده، هغه سیټینګز کوم ده، هغه به راغلی وای. دلته موږ بیرته وګو زینا یعنې ایش سټار. داسې موږ وګو دلته لیکلی دي ټیسټینګ، پاسه ټیسټینګ لیکلی دي، د هغه به لیکلی فون انفارمیشن، بیټرۍ انفارمیشن، یوزیج سټیټسټکس، وای فای انفارمیشن. که فون انفارمیشن موږ کلیک کړو نو دلته موږ ټلیفون هر شی راځي، آی ایم ای نمبر یې راځي، کرنټ نیټورک راځي، یعنې تا موبایل کوم سیم ده، سیګنل سټرینث راځي. دلته تاسو ټول کتلی شئ چې دلته ډیټا یعنې 4G ده. دلته که تاسو موبایل اخلئ نو دا کوډ تاسو کې ووهئ، د هغه بعد دلته تاسو ټول معلومیږي چې دا موبایل نقلي ده که اصلي ده، هغه معلومیږي. هغه تاسو څرنګه کتلی شئ؟ که تاسو از که آی ایم ای نمبر وګورئ او هر موبایل باندې شاته آی ایم ای نمبر هم لیکلی وي، نو که هغه او دغه آی ایم ای نمبر سره سیم وي نو انشاءالله ستاسو موبایل چې کوم ده هغه به سم موبایل وي. دا صحیح ده؟ دلته که موږ کته راسو 4G موږ کتلی شو په موبایل موبایل کې 4G شته که نه څه دغه ډیټا نیټورکس کوم لیکلی ده. زه تاسو دلته په برټ کې درښیم، زه یو برټ راواخلم خپل. دلته تاسو کتلی شئ دغه ډیټا نیټورک، دغه مطلب ده چې LTE مطلب 4G ده. صحیح ده؟ د هغه بعد دلته موږ کته ځو او دلته تاسو نور هم ډېر معلومات چې هغه تاسو اخیستلی شئ، وای فای او سیلولرز انفارمیشن ریفریش ډیسیبل. صحیح ده؟ دا ټول ساینس کوم دی دا خوروئ مه، یعنې چینج کوئ یې مه، بس هسې کتلو لپاره دی چې کله چې موږ موبایل اخلو د هغه وخت موږ دا معلومات چې کوم ده هغه کتلی شو. تاسو فون انفارمیشن، بیټرۍ انفارمیشن ته به موږ لاړ شو او دلته لیکلی دي نوټ چارجنګ، یعنې اوس په دغه ټایم د موږ موبایل دغه چارجنګ نه کیږي، پاور انفلګ ده، یعنې موږ پاور نه دی بند کړی. بیټرۍ کومه ده هغه 90 ده. دلته از کم تاسو کتلی شئ دلته هم 90 ده، خو دلته هم تاسو کتلی شئ 90 ده. بیټرۍ سکیل یعنې بیټرۍ څومره چارج کیدلی شي تر 100 پورې. صحیح ده؟ بیټرۍ هیلث ګوډ یعنې سم ده، او بیټرۍ ولټیج منټ پر هغه د ولټیج ده 4115. بیټرۍ ټیکنالوژي لاین بیټرۍ ټیکنالوژي ده، او یعنې کوم اخري وار چې ما موبایل چال کړی ده دومره وخت یې وتلی ده. صحیح ده؟ 183 غنټې 55 منټه 10 سیکنډه چې ما اخري وار موبایل چال کړی ده. د هغه وایي که دلته موږ لاړ شو یوزیج سټیټسټکس، یعنې کوم چې موږ استعمال کړی هغه ټول دغه دلته راځي، موږ په څو وخت شی استعمال کړی، څومره وخت مو استعمال کړی. که تاسو دلته وګورئ ډېره بښنه غواړم، تقریبا 5 غنټې ما PUBG ګیم کړی ده. صحیح ده؟ هغه ما له کومه له 19 جون نه. صحیح ده؟ 19 جون نه او تر ننه پورې یعنې ما دومره ګیم کړی، تر 19 پورې 19 تاریخ ما اخري وال ګیم چال کړی. صحیح ده؟ که دلته تاسو ټایم انتخاب کولی ایم څه لاست ټایم یوزیج. صحیح ده؟ دلته که زه په لاست ټایم کلیک کړم دا شانس کوم دی هغه ما لاست ټایم دا مثال یوز کړی دی. صحیح ده؟
خو دلته که تاسو بیرته په هغه کلیک کوئ یوسیج ټایم یعنی ما پبجي تر 15 جون پورې څو وخت ما انسټال کړی پبجي تر اوسه پورې ما څومره استعمال کړی 5 غنټې صحیح نه که فیسبوک وي 4 غنټې که یوټیوب 3 غنټې صحیح نه دا تاسو ټول اپلیکیشن یې کتلی سئ څومره ما خپل اپلیکیشن کوم دی هغه ما چلولی دي صحیح نه دا تاسو ټول یې کتلی سئ ما څومره اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړی دي هغه ټول دلته راځي صحیح نه دلته تاسو هم خپل اپلیکیشن کومې دي هغه کتلی سئ که وای فای انفارمیشن ته موږ راسو یو د وای فای کنفیګریشن هغه مو دلته سیټینګ خلاص سي خو اوس نو خلاص وای فای سټیټس وای فای سټیټس چې کلیک کوو اوس ډسکنیکټ یعنی ما کوم وای فای نه کنیکټ کړی ډسکنیکټ صحیح او د هغه بعد دلته نور څه معلومات نشته خو دا ټول معلومات کوم دي دا موږ هغه وخت کې استعمالولی سو کتلی سو کله چې موږ خپل موبایل اخلو صحیح ده نو که تاسو خپل موبایل اخلئ هغه وخت کې دا کوډ تاسو استعمالولی سئ او هغه کوډ څه شی ده یو بیا واوړئ سټار ده زه تاسو در وښیم دلته سټار زینه بیا سټار بیا زینه ده صحیح ده بیا 4 شپږ بیا 3 شپږ د هغه بعد چې کوم ده زینه یعنی هیش بیا سټار بیا هیش بیا کوم د هغه سټار ده دغه کوډ ده دا تاسو په خپل موبایل کې ولی سئ او د موبایل اخیستلو وخت کې دا کوډ تاسو ته ډېر انفارمیشن او معلومات درکوي نو که ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره ویډیو شیر کړئ ډېره مننه د الله په امان